نو خدای شته اوهو نن خو هغه هلیکاپټر والا हेडफोन्स راته لګي دا هلیکاप्टरों की पर 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 अलूजा और जनाब بیا मस्त ग्रुप थे जी मस्त ग्रुप थे और ख जबरदस्त ग्रुप थे نامرا سیریس مو درې غزاني مثلا خاوند ته وڅ خپل کې سٹارټ لګرا مخ کې کیمرې تر مخ کې شا تل وړي کنه او داسې کوک غوندې کې درې کې په کیمرې کې راځي سٹارټ اخلي سٹارټ سره لیک سیریس واخلي بیا پس دا غي نه کړل بالکل جی دې کې خبر نشته پس لیول برابر شو ګوره بیا دې روان دي ګول نه ګولونه ولنه پرېده سړیا هغه د ګولنو پورې به کیسه ده کنه فوټبال لټول لتی ورکول نه یو ساده سړی ناستو کنه فوټبال میچ دا ټول ولې لتی ورکي نو هغه ټول ولې لتی ورکي نو په دغه ولا یو د کست आवाज ورکو وای د کې आवाज ځکه لتی ورکي سمه ته پامو هغه د مینوالو ته خمه سلمان بھائی تثبوت لاس چولې دی بیا ملونه په جنت تی په تسبو نه دي سلمان منم لاس کې د تسبیح دی کو نظر دی په کمسو دی دا رښتیا دی ګدر کمسې پر ډیر خپل لطیفه زما والا غره کاغه به تانی اوریدل غشته دا وردا رانه په ټکړې وکنه نو د سر شوی چې وسړی چې په سینما کې فلم کتو کنه په هغه کې هغه سین دا سره غلو چې هیرو نه ده د هیروین ته وی چې بس مړه څه خبري وته کړې خوږی هیروین بس کمسې تو کړو بس سندره شروع شو مدالک چې راغلی د فلم کتو د کلی کې ریل کې دا کوله بس خدای ته ورکه کومه ژوند خو د خار خلکو تیر کوی موږ خاص سپیا کې او واغان او غیاغان ټول دی کې عمر تیر کو نو خزه ته څنګه وي بس مرزه ته یو د مینی خبرو کومه او ته بس کم سي راوړې داسې کنه او بس بیا ورته سندره شروع کومه خزه ته روک شبي شرمنده داسې کله کله وینه نه ته داسې وک کنه ما دوته یو د مینی خبرې کړې دي چې د مینی خبرې وته وکړلې بس هغه چې څنګه کم سي راتو کو دلې په داخله واله کنه نو هغه کم سي پورې د ګوړې د پیټۍ چابيانې وي نو دی وته وای کور دې رانځه کواري خدا بیا نو دی وته وای کور دې د پلان رانځه مال خو دې په خپل ما نو دا لطیفه په جناب پروګرام کې شامل او اف ام 1 جناب زمون پروګرام می روزانه د اتوار پورس نو هر سنډه باندې وی جناب د اتوار پورس د 4 بجو نو واخله تر 6 بجو پورې او د ته ویل کېږي مس ګروپ او زمون کوشش وی جناب چې مون خلکا چې شي کو انټرټین کو ډیر او خاندو جی ډیر خاندو نو تم پکې سوې ته صرف خاندي نه نو خاندم ځکه سلمان بھائی چې تاسو کلم راشي زب دا خبره بیا په هر ویډیو کې کوم کلم الته پانی په خپل وړي ولا ون کې پیریانم دی ګوریا خبره کوي چې سپلیټ هوا په راځي او غاسه په مینه اړي یو اخا کنه ګورانو تاسو زه یو لما یو کس ناستو غلې کنه وای بس یو ځل سو خوځیدل درز وې سی نو چې ځا وای بل ځل لوخه را پرې وته بیا هم سو وچره دا پښو می شو وای په دریم ځل د دلاندې کټو خوځیدو او وای بس داغه نه پس بیا چا پستر ګونیو چې لکه سړی په کومه لاړو کرالو دا غاړه سو کراو دم رډیو زونډي ور پر راځوړان دي سم د ورمنو ډاټسن دي هغه د مالا جوړه هغه سم رډیو زونډي ور پر راځوړان دي ته چې دغه ده د ورمنو ډاټسن دي او بس عمدام رډیو دی چې ستړیو موږ لا جناب سکریم راغله دی هغه نه خرابېږي او هغه دوه خو ریشه سکریم اغستو ایوې خزي هغه دکاندار شودو ولا سکریم ورکو او بلې له چاکلیټ والا ورکو نو هغه خزي څنګه کولو کو هغه کې چاکلیټ ولا سکریم نو واپس په دې دکاندار ورته وای میرا چې مالې سوځېدل راکو وای مالې سوځېدل سکریم راکوي ته میرا شي موږ سره جناب دا خلک وی کنه د هر مرز دارو موږ سره د هر خبرې لطیفه شته دی موبایل خوځه ما کنه د میز موږ دلته نیولې دی او ته بیا هم خوځې را خوځې نو خوځېدو پورې لطیفه را یاد شوه یو پوډري پوډر ډیر زیات کلیو کنه د کور تاله کولاوله نو لاسونه دګنېدل کله به چابي یو طرف ته دغه کړو کله بل طرف ته هغه تاله ته نشو ور دغه کولې کنه چې سوري ته فټ کې او تاله په کولو کې نو بل گاونډي وسره خوا کې تیر نو دیو دغه پوډري وته وي یو نه د دیوال لګونی څخه ځيږي چې دا تاله کولاو اخو لاسونه خوځېدل بلم یو د جی بل هم سره شریکم د پوډري حواله سره دا پوډریان کله سره والی خو دی خپل نشه برابرې کنه امتیازات نو یو پوډري د دیوال نه چته چرګرا پټه کړي وا چې چرګرا پټه کړي روان دي او سترخ کې نیولې دا صادره پیچولې ده بعد یو سات چې لوري د مازر کړي چې څنګه چرګ مې ورو دا سره کړت نه کوي اوسې سم نو وسه आवाज ما نه کوي چې صادر نه ریشته نه د چرګي په ځای لوټه راغسته ور دیوال خو جناب چې زمون پروګرام کې هغه ټول مینوال جناب شرکت اوکي چې کوم وای چې راز خفه ما یا ز په ټینشن کې ما خفه پورم خبر را یاد شوه خاجي آیا سره د سین په غاړه ناستو کنه خپاو نو کانی راغستل او د سین ته ور یو کانی راغستو د سین ته ور لړ کولو کنه بچا سړي کانی ور لړک نو په دغه کې یو مې ولرالو وروته هغه ته څه چل دی دا ته مړ یار خپه ما روزګارم نشته دی بس والله
پیسې میسې نشته ټول خفګان دی او ټینشن دی هغه کب به ته خدای دې تباه کړه خفګان دی په خپل ځای موږ لرې په دې کاڼو باندې ټول ماشومان مات کړل نو کاڼي ویشتل زما په خیال زمونږ ویډیو نن غټه شوله او زه خو وایم چې همدامره ډېره ده څنګه مو خوښه ده بالکل څنګه نو مونږ چې په اخر کې زو بیا څه کوو مونږ په اخر کې چې زو مینوالو ته خامخا دا وایو چې هر اتوار باندې پروګرام مس ګروپ ګورئ او اورئ لږ راجوښ شه داسې نه دلته داسې ورجوښت یم ورجوښ شه په دې کړکۍ کې سر ورښکاره کړه سلمان بھائی چې کوم افیشیلي یوټیوب چینل دی په هغې باندې تاسو زمونږ ویډیوز کتی شي سلمان بې انتهاشه ځایونو کې ګرځېدلی دی او مختلف ځایونو کې هغه خلکو سره څه ویډیوز کړي دي د فني او څه چې هغه کوم چېرته سټوډیوز د خپله سټوډیو ده یا دلته ونون کې دغه ویډیوز چې کوم دي نو هغه تاسو ګورئ تاسو په مخ باندې به ضرور مسکا راځي ماشاءالله اسان شنوار او ډرایور داسې نیغ ولاړ ته چې کټرا ټرک چلی دی لږ ټایم کې مې دا پوز او تخني ده یو سړی په پټي کې ګوټ کولو که نه بیا د نه ټاټا کېږو ها بس تنګه وم نه یو سړی پټو کې ګوټ کولو نو پوزه کې ماشې لاړو نو ډېر سوڼې وکړل خو ماشې بار نه رواتو بس په آخر کې دا پوزه بر راکاږله خر ځان طرف ته داسې راکاږله هغه ماشې ته وویل زه چې په نوخار دې راته وکړم نو ګرانو مینهوالو مونږ هم درنه ځو زموږ پروګرام شروع کېږي ټاټا اور بای بای